سلامونه او درنښت. څنګه کولی شئ چې بعضې لاګ په اتوماتیک ډول خپله ستاسو جیمیل ته راشي؟ د نمونې په ډول بعضې لاګ ډېر سیویریټي لیول یې جګ وي، لکه کریټیکل یا ایرر چې ډېر لوی مشکل وي، نو دا لاګ جنریټ کېږي. زه وایم چې هر کله کریټیکل لاګ جنریټ کېده او یا هم ایرر لیول لاګ جنریټ کېده، نو دې په اتوماتیک ډول زما جیمیل ته رالیږه. د دې کړنې دپاره به تاسو څه وکړئ؟ رابه شئ سیسټم ته او په سیسټم کې به راشئ لاګینګ ته. دلته تاسو کتای شئ چې مختلف قسم لاګز دي. ځینې داسې لاګز دي چې ډیسک کې سټور کېږي، ځینې صرف ایکو کېږي، ځینې میموري باندې ساتل کېږي. سمپل تاسو به سمپلی راشئ نیو ته او دې ځای کې به یو نوی اکشن جوړ کړئ. زه د نمونې په ډول زه ورته کوم چې نوم ایمیل. صحیح ده؟ دلته راځم، دې ځای نه ټایپ ورته اخلم ایمیل او دې ځای کې ورته خپل ایمیل مشخص کوم چې ماهر دی. دا دې نه سمپلی اپلای کوم. دا وروسته اوس رولز ته راځم. ګورئ کریټیکل بای ډیفالټ ایکو دی، ایرر چې دی دا میموري کې ساتل کېږي، ان په همداسې. نو زه دلته راځم، زه نیو ته راځم، اوس یو نوی رول جوړوم که نه. ټاپکس ته راځم، کوم ډول میسج زه غواړم؟ زه وایم کریټیکل میسج چې کوم دی که نه دا ډېر خطرناک میسج دی، نو دا یا زه ایرر اخیستی شم یا بل هم دا میموري کې مه ساته، مستقیما یې ماته ایمیل ته رالیږه. وګوره کریټیکل ایرر لاګ چې کله راتلو چې سیویریټي، ملګرو په سیویریټي لیول به پوهېږئ چې سیویریټي لیول یې کریټیکل و، نو هغه ماته مستقیما ایمیل ته رالیږه. هغه اکشن خو مې مخکې تیار برابر کړی. اوکې اپلای اینډ اوکې. اوس چې هر کله کریټیکل ایرر راشي یا کریټیکل لاګ راشي، داسې یو کار وشي چې هغه ډېر کریټیکل وي، نو هغه به ماته دلته ایمیل کوي. زه درته د نمونه اوس ښایم. هغه نمونه دا ده، زه وین بکس له لارې کنیکټ کېږم. صحیح ده؟ راځم او دلته چې څنګه کنیکټ کېږم، یوزر نیم پاسورډ غلط ورکوم یا بیخي ګوره اوس زما پاسورډ ښه ځای نه ورکوم. دا چې کله کنیکټ کېږي نو هلته ورځي، ګوره داسې اتنټیکیشن به ونشي. ښه، چې کله اتنټیکیشن ونه شو ملګرو، چې کله اتنټیکیشن ونه شو کنیکټ شه، چې کله اتنټیکیشن ونه شو نه پوهېږم څه کوي، نو بیا به اتنټیکیشن ونه شو که نه، اوس به راشم صحیح یوزر باندې به لاګین شم. دا چې یو نفر راغلی او کوشش یې وکړو بیا لاګین نه شو، نو دې دپاره لاګز جنریټ کېږي. هغه ګوره کریټیکل او ایرر لیول لاګ جنریټ کېږي، چې دلته به شاید تاسو ته دلته ښکاري چې دا ګوره ایمیل په واسطه به ماته سره رسېدلی. راځم دلته ګورم چې آیا ماته ایمیل په واسطه لاګ راغلی که نه. ګورئ دا لاګ اوس راغلی، ما لا ډیلیټ کړی نه دی. سیسټم ایرر کریټیکل لاګین فیلیر فور یوزر اډمین، دلته ماته ټول هر څه لیکي چې دا دغه میک اډرس باندې د وین بکس په تھرو باندې یو یوزر کوشش وکړي چې لاګین شو. دا ګوره کریټیکل لیول خبره ده. نو دغسې کریټیکل دا سیویریټي لیول سیسکو کې موږ ویلي تاسو ته سیویریټي لیول سیسکو کې دا موږ ویلي وو که نه. دې دپاره موږ یو شارټ دغه برابر کړی چې ایوری ایوسم سیسکو انجینیر ویل نیډ آیس کریم ډیلی ډیبګ. تر ټولو هغه میسیج دی چې کوم خبره نشته، انفارمیشن کې صرف معلومات، نوټیفیکیشن، تر ټولو خطرناک ایمرجنسي، بیا الرټ، بیا کریټیکل، بیا ایرر. نه پوهېږم چې مایکروټیک کې دوی کوم ترتیب باندې ځي. کریټیکل ایرر دا ډېر خطرناک میسیجونه دي، یعنې یو لوی مشکل د سیسټم په سطحه باندې یا ګواښ دی. نو ځکه ورته ما وویل چې کریټیکل مشکل راتلو نو مستقیما یې ماته ایمیل ته رالیږه. نو دا یو مشکل دی که نه چې یو کس خواري کوي لاګین کېږي او یوزر نیم او پاسورډ غلط ورکوي. نو ملګرو پاتې شئ، زده کړه به وکړئ.